د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن پنجشنبه د زمري یا د اسد د میاشتې 11مه د 2023 میلادي کال د اګست د میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سایر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست وایي هڅه کوو چې افغانستان د خوړو برابرولو په برخه کې پر ځان بسیا شي. هرات کې د یوې پروژې چارې پیل شوې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره 3 ورځنۍ لوبې کوي. او د حماس ډله وایي د یاد ډلې مشر اسماعیل هانیه د ایران پلازمینې تهران کې پرون چهارشنبه جولای 21 وژل شوی دی. وسم بشپړ خبرونه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست وایي هڅه کوو چې افغانستان د خوړو برابرولو په برخه کې پر ځان بسیا شي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمر د کابل په ګلباغ سیمه کې د افغان معیاري فارمونو څخه د لیدنې پر مهال په هېواد کې د چرګانو روزنې سکتور پر ملاتړ او ودې ورکولو ټینګار کړی دی. یاد وزارت د دې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې نوموړه د یو فرعي سړک د پرانیستې په ترڅ کې چې افغان معیاري فارمونه د عام سړک سره نښلوي د هېواد د غذایي خوندیتوب تامین په اړه د یاد وزارت د هڅو په اړه خبرې کړي او ویلي دي موږ غواړو چې افغانستان د غذایي خپلواکۍ ته ورسوو او په دې برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ له خصوصي سکتورونو په ځانګړې توګه د چرګانو روزنې سکتور سره له 2 کلونو راهیسې څنګ په څنګ کار کوو او له هغه کارونه چې د هېواد د چرګانو پالنې سکتور د بریا لامل ترسره کوو. سرچینې زیاته کړه چې د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت سرپرست همدارنګه د چرګانو روزنې سکتور په ځان بساینې لپاره د نورو هڅو یادونه وکړه او د فارمدارانو د هر اړخیز ملاتړ باندې ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې د افغان معیاري چرګانو روزنې فارم په ورځ کې 200,000 د هګیو تولید لري او لسګونه کسان ته پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابر شوې ده. هرات کې د دې پروژې چارې پیل شوې. د هرات سیمه ییزو مسؤلینو د دغه ولایت په 15مه ناحیه کې د یوې پروژې د چارو د پیل خبر ورکړی دی. د هرات ښاروال مولا نعمت الله حسن رسنۍ ته ویلي چې د یاد ولایت په 15مه ناحیه کې د یاد ریاست په مالي ملاتړ 6 میلیون افغانۍ په لګښت د 3 سړکونو او کانالونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. حسن زیاته کړه چې د یادې پروژې چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره 3 ورځنۍ لوبې کوي. کرکټ بورډ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي سپټمبر میاشتې پر 13مه، 20مه او 22مه د سویلي افریقا سره 3 ورځنۍ نړیوالې لوبې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیا تر دغه لوبو مخکې له نیوزیلند سره یوه ټیسټ لوبه هم لري. او د حماس ډله وایي چې د یاد ډلې مشر اسماعیل هانیه د ایران پلازمینې تهران کې پرون چهارشنبه جولای په 21 وژل شوی دی.
د ایران سپاسداران د همدغه هیواد د نوي ولسمشر د لومړي مراسمو کې له ګډون وروسته د اسماعیل هانیه وژل تایید کړی دی. اسرائیلو تر اوسه د اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو څه نه دي ویلي. اسماعیل هانیه په قطر کې میشتو او ایران د دغه هیواد د نوي ولسمشر مسعود پزشکان د لوړې مراسمو ته وربلل شوی وو. د نوموړي ترڅنګ د مراسمو ته د نړۍ لسګونه هیوادونو ولسمشران او استازي هم وربلل شوي دي. اسماعیل هانیه د حماس له ډلې وتلې نړیواله څیره وه چې د اسرائیل او حماس جګړه کې خپل 3 زامن هم له لاسه ورکړي دي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.